چې ساتل به مې بازونه د کاونټرو په دوکان ساتل به مې بازونه د کاونټرو په دوکان څو غله مې کېنولي وو د زرو په دوکان کسابو ما جامونه مې د وینو بوی راتللو خو بیه مې خرڅوله هم د ډمبرو په دوکان دې ښار کې د خیرات زکات رواج نه و ملګرو روټۍ مې لټولې د نهرو په دوکان دیدار صاحب مونږ خپلې سپارې به جوماتونو ته راوړلې خو دوی به خرڅولې د کوټګرو په دوکان خو دوی به خرڅولې د کوټګرو په دوکان دې خلکو عزتونه دیوالونو کې ساتل دا خلک لوس لغړو د صادرو په دوکان نظم دی چې دا جهان چې پیدا شوی چا یو لوی حکمت جوړ کړی دا مارغان د څه نه جوړ شو حیوانان د څه نه جوړ شو چا دا ځمکې جوړې کړي چا دا خاورې خورې کړي مخلوقات چې عطا صاحب مخلوقات چې تیار شوي دا ذرات څنګه پیدا شوي دا اسمان د کومه راغی دا باران د کومه راغی دا یو سوال مې دی په زړه کې لوی جنجال مې دی په زړه کې چې هم انسان یو معجزه ده خده کرشمه ده اندامونو مجموعه ده خو په ځان کې مسله ده خده دا منمه دغه هر څه قبلومه چې د خدای ډېر لوی طاقت دی لاس کې واړه سلطنت دی خو چې زه را پیدا کم ځان ته هسې وار خطا کم زه پوره یم که نیمګړی چې غوږونه یې راله راکړه یا لاسونه یې راله راکړه دا خو بیل بیل دي نومونه چېرته خپې لاسونه نو بیا زه څه شوم او څه یم زه یم غوښه که اوبه یم زه اندام یادېږم زه به کله پوره کېږم چې زه مړ شم بیا به څه وي دغه هر څه به زاړه وي بس د مرګه جهان شته دی داسې بل یو اسمان شته دی هلته دغسې ژوندون دی داسې زړه چودون دی لکه دلته یې راکړی ژوند دی هسې راتپلی دا زما خوښه خو نه شوه فیاض صاحب دا زما رضا پسې شو چې زه پیدا کولم یا یې زه فنا کولم دا په ما کې کیس صاحب دا په ما کې دا بل څوک دی چې د ځان راته خوږ دی دا مې روح که دا مې ځان دی زه په ده کې بندیوان یم که دی ما کې بندیوان شاید صاحب دا په ما کې دا بل څوک دی چې د ځان راته خوږ دی دا مې روح که دا مې ځان دی زه په ده کې بندیوان یم که دی ما کې بندیوان دی په خپل ځان کې یم او در د خپل ځان سره په شک بدې ولم په تقدیر څه په ځان څه په ضمیر نو په دنیا دې کم پیدا کړم د چا ته ورپشه په خوبه دوی رئیسار کم د عملي ذموار کم خپله خېټه مې دوزخ شو واحده دا جهان راته برزخ شو حسابونه به ورکومه زه به هر څه تسلیمومه د احبابو په تړون کې د رشتو په چودون کې د ماتم ساز به غږیږي دغه هر څه به غونډي کائنات ولې پیدا شو ولې بیا فنا شو کائنات ولې پیدا شو ولې بیا فنا شو نو دا د سورة ژوندون څه بې ځایه زړه چودون نو د بصر پروردګاره د جهان رازداره د نبي په سفارش تا ته کومه گزارش بس معصوم مې له ګناه کا ماشومتوب راله بیا راکه راته راکه عفه خدایه را نصیب کړه نفع خدایه ډېر